آیا تاسو انګلیسي ریډینګ زده کول غواړئ؟ که هو نو همدا درس ستاسو دپاره دی. د انګلیسي په ریډینګ کې د ټولو نه اول عمده خبره ضروري ده چې موږ د هر یو حرف د هغې اوازونه زده کړو، چې د ا څه اواز دی، د بي څه اواز دی، د سی څه دی، د ډي څه دی، د ای اف وغیره، چې د هر یو حرف هغې اواز موږ زده کړو. او د هغې نه بعد موږ واړه ورډز، خصوصا د 3 حروفو والا ورډز، د هغې په ریډینګ باندې پریکټس وکړو. په همدې درس کې هم تاسو ته موږ څه حروف، د هغې اوازونه او هغې سره مناسب ورډز راوړي دي، چې په ټولو کې اول بي ده. بي موږ سره د ب آواز ورکوي، څنګه چې په پښتو اردو کې بې آواز ورکوي. لکه مثال موږ سره راشي بي ا ټي، بي د ب، ا د ا آواز ورکوي، نو بي او ا بې. اخره کې ورسره موږ ټي ولګوله، بیټ، بي ا ټي، بیټ. دغه رنګې سی موږ سره اکثر ځایونو کې چې دې نه وروسته وای ای یا آی نه وي، باقي ټولو ځایونو کې موږ سره سی چې کوم دی د کاف آواز ورکوي. نو که دې سره موږ ا ولګوله نو کې، او چې ټیم ورسره ولګوه کیټ. کیټ پیشو ته ویلی شي. دوستانو که تاسو دا اکاونټ نی فالو کړئ نو دا اکاونټ فالو کړئ، د دې دپاره چې تاسو له نورو درسونو هم مستفید شئ. مننه. اوس راځئ خپل درس ته. دغه رنګې اف چې دی هغه د فې آواز ورکوي، نو که دې سره موږ ا ولګو فې، او چې ټي ولګو فیټ. فیټ وایي سرب، لهیم، شهیم او موټا ته. دغه رنګې اچ د ح آواز ورکوي، نو که دې سره موږ ا ولګو ح، او چې ټي ولګو هیټ. نو هیټ موږ سره هغې ټوپۍ ته وایي چې د کومې ټوپۍ مکمل ګول چت وي. دغه رنګې ام د میم آواز ورکوي، م. که دې سره موږ ا ولګو مې، او که ټي ورسره ولګو میټ. میټ چټایي درې ته ویلی شي. دغه رنګې آر د ری آواز ورکوي، ر. که دې سره موږ ا ولګو ری، او که ټي ورسره ولګو ریټ. ریټ موږ کوري ته ویلی شي. دغه رنګې اس د سین آواز ورکوي، س. که دې سره موږ ا ولګو سې، او که ټي ورسره ولګو سیټ. سیټ د سیټ سیکنډ پام دی، لکه موږ وایي هی سیټ، هغه کېناسته. او که دې ټول ورډز کې اخره کې موږ د ټي په ځای ان ولګو، نو د بیټ په ځای به بین، کیټ په ځای کین، فیټ په ځای فین، هیټ په ځای هین، او میټ په ځای مین، ریټ په ځای رین، سیټ په ځای سین. امید دی چې له دې درس نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. نورو درسونو دپاره موږ فالو کړئ. ډېره مننه.